د پاکستان د وحشیانه برید وروسته د اسلامي امارت چارواکو او پخوانیو چارواکو تونو غبرګونونه پر پاکستان یې سخت ګزارونه له دې ډلې ملا یعقوب تازه ویلي دي چې پر ډیورن کرښه د پاکستاني پوځیانو د بریدونو په غبرګون کې د هغوی ځینې مراکز هدف ګرځولي دي. د اسلامي امارت د دفاع وزیر په خبره دوی په هر ډول حالاتو کې چمتو دي چې د تیري ځواب ورکړي. پر پکتیکا، خوست او کونړ ولایتونو د پاکستاني جیټ الوتکو د تېرې شپې برید کې یو شمېر ماشومان شهیدان او ټپیان شوي دي. حامد کرزي د پاکستان وحشیانه برید په غبرګون کې د پاکستان برید د افغانستان د ځمکنۍ بشپړتیا نقض دی غندمه یې. د هېواد پخواني ولسمشر حامد کرزي پر خوست، پکتیکا او کونړ ولایتونو د پاکستان د پوځ تېرې شپې بریدونه غندلي دي. ښاغلي کرزي پر خپل اکسپاڼه لیکلي دغه بریدونه د هېواد د ځمکنۍ بشپړتیا څرګند نقض او د نړیوالو اصولو په خو لاندې کول دي. دغه شان بریدونه د پاکستان او افغانستان د اړیکو په زیان دي. حامد کرزي همداراز پر اسلام آباد غږ کړی دی چې سیمه کې د ثبات تامین پالیسي خپله کړي. خوشحال سادات بیا پاکستان ته کوټې ټیپي سره ریښتینې مبارزه کوي. همالته یې مدرسې او مرکزونه بمبار کړئ. د جمهوریت نظام د کورنیو چارو وزارت ستر امنیتي مرستیال خوشحال سادات پر افغانستان د پاکستان وروستیو بریدونو ته په غبرګون کې پاکستان مخاطب کړی دی. ورته یې ویلي فکر کوئ د بمبار ستراتیژي دی عاقلانه ده. تاریخ دی لوست دی. نوموړي ویلي پاکستان دی پر افغانستان د برید پر ځای په پاکستان کې د پاکستاني طالبانو مرکزونه، مدرسې او د هغوی ملاتړي پاکستاني پوځیان او افسران چې هغوی ته اطلاعات ورکوي او وسلې پرې پلوري په دقیق ډول نښه کړي. پر افغانستان بریدونه د دښمنۍ له زیاتولو پرته بله ګټه نه لري. موږ یې په شدت غندو. ضیاء الحق عمرخیل بیا وایي د پردیو د بریدونو په مقابل کې ولس او حکومت یو ځای کیږي او ټولې فاصلې ختموي. د افغانستان د وروستي جمهوریت نظام د ننګرهار والي ضیاء الحق عمرخیل د پاکستان بریدونه ښکاره تیری بولي او زیاتوي چې د تاریخ په پاڼو کې ورته تیری د وخت د حکومتونو ترڅنګ ملت له زغر ده غبرګون سره مخ شوی دی. ښاغلي عمرخیل وایي چې پاکستان باید پوه شي چې موږ یو ملت یو او خپلې مور خاورې ته به د بل چا بد کتل نه منو. دې زیاتوي چې د فردیو د داسې کړنو په پایله کې ملت خپل منځي کینې، فاصلې او هر څه پرېږدي او د خاورې دفاع لپاره حکومت او ملت مخلا کیږي او په یوه غږ د خاورې د ساتنې ډګر ته راښکته کیږي. د افغانستان د جمهوریت نظام د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر بیا د پاکستان په هوایي برید کې د بېګناه خلکو وژل د کرکې وړ او د بې ثباتۍ په معنا یاد کړي دي. نوموړي پر خپل ایکس پاڼه د پاکستان پوځ ته په پیغام کې لیکلي د پاکستان پوځ باید هوښیارتیا وښایي چې په سیمه کې د ترهګرۍ او بې ثباتۍ پر وړاندې د مبارزې تر ټولو اغېزمنه لاره دا ده چې د هغه ملاتړ ودروي. اتمر پر طالبانو هم غږ کړی چې د خلکو له یووالي او ملي مشارکت پرته د هېواد دفاع کول ناممکن دي. نوموړي له طالبانو غوښتي چې د خلکو د ازادۍ، ارادې او مشارکت پر بنسټ مشروع نظام جوړ کړي. سیمه ییزو سرچینو افغانستان انټرنیشنل پښتو ته ویل چې د پاکستان هوایي ځواک د افغانستان په پکتیکا او خوست ولایتونو کې بریدونه کړي دي. د اسلامي امارت ویاند ذبیح الله مجاهد په یوه خپاره شوې خبرپاڼه کې ویلي چې د پکتیکا برمل ولسوالۍ په لمن کلي کې پر یوه کور د هوایي برید له امله 3 ښځې او 3 ماشومان وژل شوي دي. او د خوست ولایت سپیرې ولسوالۍ په افغان دوبۍ کلي کې پر یوه کور د هوایي برید له امله 2 ښځې وژل شوي دي.